السلام علیکم ملګرو، د هر څه نه مخکې ټول وطن ته ټول افغانستان ته مبارک شه د دغې لویې بریا د غټ شکست د غټې ماتې چې انګلینډ ته شکست ورکول په 2023 ورلډ کپ کې او په ورلډ کپ کې او بیا انګلینډ ټیم ته هغه انګلینډ ټیم چې کوم 2019 نړیوال جام ګټلی دی ټول وطن ته مبارک شه. یقینا چې ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی. زه د سره مهم ځینې شریکوم د افغانستان چې افغانستان په کوم ځای باندې میچونه وګټل، صرف 2 پوینټه تخیمه په هغه 2 پوینټونو باندې افغانستان ټیم دغه میچ ګټلی دی. خو بیا هم ټول وطن ته مبارک شه چې افغانستان ټیم دومره غټ اپسیټ وکړو، انګلینډ ټیم ته ماتې ورکړه او په 9 رنزونو سره یعنې په ډېر غټ مارجن سره انګلینډ ته ماتې ورکړه. په 40 اورونو کې انګلینډ ټول ټیم اوټ شو. افغانستان په دغه میچ باندې ځان له رنېټ ډېر ښه جوړ کړو. افغانستان بیټینګ ماشاءالله نن تاسو ته ما په تېره ویډیو کې ویلي، زما تېره ویډیو وګورئ، تقریبا ما د انګلینډ او افغانستان په میچ باندې جوړه کړې چې انګلینډ ته انګلینډ نه څنګه کولی شي چې افغانستان میچ وګټي. ما دا تبصره کړې وه چې افغانستان ټیم 280 280 290 مطلب 300 پورې سکور وکړي، افغانستان ټیم کولی شي چې انګلینډ ته ماتې ورکړي، ځکه چې انګلینډ الریډي یو میچ بایللی دی، یو میچ ګټلی دی او هغه ذهني پرېشر کې دی. انګلینډ ټیم هغه پخوانی مزم نه وه په دې ورلډ کپ کې میچ یې بایللی و، خو ډېر سټرانګ نه ښکاره کېده. خو زما بالکل یقین راته چې انشاءالله افغانستان به دغه میچ ګټي د انګلینډ نه. یقینا چې ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی ټول افغانستان دپاره، موږ ټول افغانانو دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی. ډېر زیات خوشحاله یو چې قسم دی چې دغه مازغه او فکر مې کار نه کوي. ډېر زیات د خوشحالۍ نه زما اوس هم ذهن کې دا نشته چې افغانستان او میچ ګټل او په 2023 ورلډ کپ کې د انګلینډ نه افغانستان میچ ګټل، څه ټیم نه چې وکټې روانې وي په سل باندې 100 اوټو 15 اوټو بیا په 1.5 سل باندې 6 اوټو بیا سره روانو، ذهن مې کار نه کوي چې افغانستان او میچ ګټل د انګلینډ نه په 2023 ورلډ کپ کې. نو ټول وطن ته مبارک شه دغه سترې بریا. یقینا چې ما تاسو ته ویل چې نجیب زدران اوټ اف فورم دی، هغه په ځای باندې ریاض حسن واخلي، اکرام علي خیل واخلي، دغه دواړه به انشاءالله ښه ثابتېږي، ولې چې دا د ون ډے پلیران دي او کولی شي دغه هلکان ځوانان دي، دې کې ټلنټ شته دی، ذهن فکر سوچ کار کوي. نجیب زدران مکمل اوټ اف فورم دی. میچ افغانستان په 2 ځایونو کې وګټو چې یو د مجیب زدران په بیټینګ باندې چېرې مجیب زدران 30 سکور وکړل او اکرام علي خیل چې دی اکرام علي خیل 58 سکور وکړل. تقریبا دا 8 سکور دی افغانستان په دغه سکور باندې میچ وګټو چې اکرام علي خیل د نجیب زدران په ځای باندې هغه اچول شوی و. که نن هم نجیب زدران اچول شوی وی نو دلته ګوربز خو صحیح 80 سکور وکړل، ډېر ښه سټارټ یې واخیستو. ګوربز او ابراهیم بهترین بیټینګ یې کړی دی. ګوربز چې نن موږ څومره صفت وکړو، خو که ډېر زیات صفت پکار دی نن د اکرام علي خیل پکار دی چې ډېر په سخت ټیم کې ډېر په کروشل ټیم کې افغانستان له 35 باندې 58 سکور وکړل. دغه 58 سکور تقریبا چې افغانستان له میچ وګټو، که دغه 58 سکور مطلب اکرام علي خیل هم زره اوټ شوی وی نو بیا ډېر زیات مشکل کار و چې افغانستان دغه میچ ګټلی وی، ځکه چې اکرام علي خیل اوټ شوی نو هغې نه وروسته مجیب راشد هغې خو وکړل، خو کم یې وکړل، خو دې لږ اورونه ولوبول، افغانستان نه یو بال پاتې شو او مکمل اورونه افغانستان مطلب ولوبول او 200 او 100 هدف افغانستان انګلینډ ټیم ته ورکړو. انګلینډ ټیم ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي. د افغانستان دغه بالینګ سره شریکوم مجیب زدران 3 وکټې اخیستې دي، فاروقي 1 وکټ اخیستې دی، نوین 1 وکټ اخیستې ده، محمد نبي بیا ډېر په زړه پورې بالینګ کړی دی، هغه 2 وکټې اخیستې دي. خان ډېر په زړه پورې بالینګ کړی دی، په 9.3 اوورو کې 3 سکور وکړی دي او 3 وکټې اخیستې دي. مجیب زدران عظمت الله عمرزي بیا کومه وکټ نه اخیستې، په 2 اوورو کې 13 سکور وکړي دي. مطلب دا چې څومره موږ نن تعریف وکړو، موږ تاسو ته ویل چې افغانستان کې کوالټي شته دی، افغانستان په ټیم کې دغه کوالټي شته دی چې میچ ګټلی شي د انګلینډ نه. بالکل انګلینډ نه میچ وګټو. ټول وطن ته مبارک شه، ټول افغانستان ته مبارک شه. افغانستان ډېره ښایسته لوبه وکړله. مین پوینټونه چې کوم د افغانستان د ګټلو هغه مې تاسو سره شریک کړل. نو دغه ویډیو دوستانو زما اوس هم په ذهن کې نشته چې افغانستان میچ ګټلی دی. خامخا دغه ویډیو د افغانستان د بریا په هیله باندې شیر کړئ نن د سره او زموږ یوټیوب چینل د سره هم سبسکرایب کړئ. زموږ ټیک ټاک اکاونټ ټول په دغه رحمان الله کرکټ ټي وي باندې دي. نو ټول وطن ته مبارک شه دغه سترې او دغه غټې بریا. افغانستان ورلډ کپ کې انګلینډ ته ماتې ورکړله، انګلینډ ته میچ وګټو، نو ډېر د خوشحالۍ مقام دی. موږ ټول افغانستان دپاره، موږ ټول افغانستان دپاره، ټول افغانستان ملت دپاره یقینا چې ډېر د خوشحالۍ مقام دی. نو دوستانو بیا هم تاسو ته مبارکي وایم. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج ته سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو دپاره ښه وخت ولرئ. د الله په امان.